خا ستړي مه شئ. لومړی به داسې لاړ شو، هغه ځای به زه تاسو ته در وښیم، او د اوبو دغه شور هم تاسې واورئ چې د اوبو شور څومره یو دلچسپه داسې ساوند دی، اواز دی چې دغه د اوبه چې راځي پاس او بېرته ځي. تاسې وګورئ، صبر وکړئ، تاسو در وښیم. اوی واو، تاسو را وګورئ. اوه 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 اوه، بس دغه د تورنټو سمندر دی، د تورنټو سمندر دی، او بخصوص دغه بیچ چې دی، دغه آشاوا بیچ ورته وایي. آشاوا بیچ دی. زه به لږ زر د اوبو نه لږ لرې لاړ شم، بس ښایسته مرغۍ ته وګوره. نو دا د آشاوا بیچ دی. ما چې راځه یو چکر لاړ شم، اول به دغه د آشاوا بیچ نه تشریح کړم چې دلته څه دي څه نه دي. نو زه مکمل ګرځم په دې بیچ کې، مکمل ګرځم. صحیح دی. څه ملاق یې وهل هغه جینۍ والا. مکمل دلته ګرځم، مکمل په دې بیچ کې چې دلته څه دي څه نه دي. که چیرې خلک بهرني خلک خو بهرني خلکو ته خاص هم چې زما دا ویډیو ګوري، نو هغوی خاص هم څه ورته وایي، خوند ورکوي. تازه ویډیو دی، نوی ویډیو دی. او هغه خلک چې مثلا په کاناډا کې اوسېږي چې دوی نه وي بلد، دغه د آشاوا بیچ دی. زه تاسو هغه نوم مکمل نوم یې هم چنان په نقشې کې، هلته په نقشې کې وي، زه به هغه هم درته راوړم. صحیح دی. تاسو ته به یې در وښیم. مخامخ چې دی، مخامخ کشتی دی، هغه مخامخ کشتی دی. زه لږ دا ماشوم رانولم. هی بیبي، هغه مخامخ چې دی هغه کشتی دی، باربري کشتی دی. البته ډېرې غټې غټې کشتی دي. په دې کې مثلا بار وړي، بار راوړي. فکر وکړه چې یو هغه دی، څه ورته وایي، بارډر نه دی، دې ته هغه وایي ګمرک په شان، د ګمرک په شان دی. نو دلته بار راوړي او دوی بیا د دې ځای څخه نورو ولایتو ته انتقالوي، هغه کوم ولایتو سره چې هغه نه وي، مثلا بارډر نه وي. او ډېره غټه کشتي دی، یعنې بې اندازه غټه کشتي دی. تاسو دا د نږدې نه تاسې وګورئ. صبر وکړئ، زه یو ځل هاخوا ته لاړ شم، دا ری کې سم ګرځېدلی نه شم. مزه به. ښه، بله موضوع ګورئ خیرنو، غوږ ونیسئ. ښه، بله موضوع دغه تشنابونه تاسې ګورئ. دغه تشنابونه څومره زبردست، مثلا په هر ځای کې دوی تشناب یخوي. یوازې دغه دوه تشنابه نه دي. ښه، اخوا ته هغه د سیمټو تشناب هم جوړ شوی دی، ښځو لپاره، د نرانو لپاره مکمل. او دلته مثلا هغه داسې انفرادي داسې یو هغه تشناب مثلا یخی دی، یو تشناب مثلا یخی دی. ښه، موږ داسې خوا ته خو نشم تللی، ځکه چې هغه بنده دی. نو دې خوا ته به لاړ شم چې هغه کشتۍ په تاسې وګورم یو ځل. بیا هغې نه ورسته ځو، هغه ته تاویږو. هلته د بیچ خوله کې تیږې ایښې دي چې خلک راځي، ساعت یې نه تېرېږي، او خپل بای فرینډ ګرل فرینډ سره راځي، یا خپل مېړه سره یو بل چا سره راځي. نو یا ډیټ لري، یو څوک مثلا ډیټ لري، دوه نفره سره جوړ شوي وي. دلته څو اپلیکیشنونه دي، په اپلیکیشنونو له طریقه دوی سره جوړېږي. بیا هغې نه وروسته ځي، مثلا بیچ ته ځي، یو ځای ته ځي، بل ځای ته ځي. نو دغسې پیره زه راغلم. او بېشک والا هغه سر ته هم تللی شم، په خدای زه به هغه سر ته هم لاړ شم. راځئ، کشتۍ به اول وګورو، بیا به لاړ شم آخر سر ته. د ژاولې غږ راځي. که څوک نوي زما ویډیو ګوري، زه هم دغسې شی یم، مقصد پوه شوئ. زه هر څه چې ما وکړه چې ځان تبدیل کړم، چې نه پوهېږم لږ ذره کښېنم، لږ ذره په فول ادبیاتو کې خبرې وکړم. په فول ادبیاتو کې خبرې کولی شم چې یو کلمه هم عامه خبره نه وي. خو متاسفانه چې هېڅ حوصله نشته چې زه په ادبیاتو خبرې وکړم، ځکه چې کنفرانس نه دی، کوم سیمینار نه دی، پوه شوې. نو د دې په خاطر زه همداسې غږېږم. دا خرکسان وګورئ. دغه دی، دا کشتۍ وګورئ څومره غټه کشتۍ دی. ښه، نوبا الګراما. دومره میاسې دي، قسم
هم دې دومره میاسې دومره یعنی حد نه لري او د مردار غږ یې وګوره د هغه شاته نه پوهېږم کوم چې ښورول دغه تیږې وګوره واو غټې غټې تیږې به به واو راځه چې هغه سر ته لاړ شو هغه پل نه تېر شو پل خو نه دی خو همداسې ځای جوړ کړی دی هغه سر ته لاړ شو چې په هغه خوا څه شی دي بیچ ته حتمن لاړ شئ کله مو چې زړه په تنګ وي حتمن بیچ ته لاړ شئ باور وکړئ ځکه چې د سړي هغه دماغ داسې خلاص غونته شي داسې خوند ترې واخلي ډېر غټ ځای نه دی او شاوخوا دا کوم ځای کې چې مثلا هغه پارک یې جوړ کړی پارک یې د خلکو لپاره غټ ځای نه دی ولې خوندور ځای دی که چیرې غټ نه وي خوندور ځای دی مطلب زه داسې څرمي ویډیو اخلم قطع کوم نه ځکه چې ولاګ دی کله چې ولاګ شي بیا ولاګ ته کولی شي چې مثلا هماغسې ویډیو واخلې قطع نه کې یا که چیرې د قطع کولی یم هغه ځای ته معلومیږي نو زه همداسې راغلم مکمل پارک زه تاسو ته وښیم د سره کوم ځای دی آشوا پارک که نورو هیوادو کې وایي تاسو مقایسه وکړئ د نورو هیوادونو سره چې د نورو هیوادو سره سره کوم ته معلومیږي پوه شوئ هغه سره پورې به زه لاړ شم دومره به زحمته به سره بېرته به تاو شم چې بېرته تاوېدلم بیا به ویډیو قطع کړم ځکه چې دغه شاته ځای مې لیدلی بیا به یو نوي ځای ته لاړ شم دغسې یو کار به وکړم څنګه مو خوښه دی همدغسې به مخته ځو اخیرا رښتیا ملګرو که چیرې مو دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک درنه هېر نه شي کومنټونه 100% وکړئ پوه شوئ هغه لکه افغانۍ غوندې معلومېږي چې هغه هلته ولاړ دی 100% افغانۍ معلومېږي ځکه چې پخی په هغه ځای کې خو کیدای شي خو پته نه لګي وګورو داسې به راتاو شو که چیرې رښتونې سره افغانۍ وو خو معلوم به شي که افغانۍ نه وو نو خو هغه تاسې مې وپېژنئ چې هغه څوک وو افغانۍ نه وو د خره زوی anyway زه وځم اخوا ته هغه بل سایټ یې درته ښیم ویډیو تر اخره پورې وګوره جار شه بیرته تاو شم نو لږ زره ستړی شم دلته هغه ته څه نومېږي د موټر پارکینګ چې دی دلته ډېر زیات دوی یعنې ډېر ارزښت لري د موټر پارکینګ دلته چې هر ځای جوړوي هغه هم بزنس لپاره 100% باید د موټر پارکینګ ولرئ 100% یعنې ډېر زیات مهم دی د موټر پارکینګ بې حده زیات مهم دی تاسو دلته وګورئ چې دلته یو پارکینګ دی پاس درې څلور نوره پارکینګونه ول زه تاسو داسې ورو ورو زه روانېږم در ویې ښیم چې تاسې وګورئ صحیح یو ډسټاپ مې پکار دی ولا یو کامره یو ډسټاپ مې پکار دی یو کامره مې پکار دی خلاص کامرې نه څه نیسي هغه د یوټیوب لپاره هغه ډېرې زبردستې کامرې دي هغه مې پکار دي چې 100% باید واخلم داسې ما ته کتل هغه موټر نه سړي ما هم کمره داسې هغه کړو تاو کړم یې وګوره پوه شوئ دا ټول سپین ږیري هم ډېر کاناډایان دي مکمل کاناډایان دي دغه خلک سپین ږیري دي دلته راځي هغه لپاره ساعت یې نه تېرېږي بیچ ته راځي چې ساعت یې تېر شي دا کستېدانان ټول په کورو کې غلي پراته وي پوه شوئ دوی په کورو کې پراته وي بس خلاص یوازې راوځي چکر ته لاړ شي دې خوا ته لاړ شي هغه خوا ته لاړ شي دولت نه هم پیسې اخلي لږ لږ کار کوي نوره وایي همدومره وکړو چې وایي خورو بس خلاص ډېري دغسې دي چې خېټه ماړه وي نور د شي په قصه کې نه دي والله چې دغه وګورئ وومنس واشروم
او اخو ته مینس واشروم دغسې هغه هم ایښي دي د پیپسي لپاره یو شي بل شي لپاره دا هم بیا تاسو اخیستلی شئ بیچ کې هغه یو پارکینګ و که نه دلته اوس مثلا باربیکیو هم کولی شئ تاسې کباب هم دلته پخولی شئ خو ډېر خلک کباب دلته خوري دغه باربیکیو پخوي ما ته ډېر خوند نه راکوي باربیکیو کله کله هغه جګر زه وخورم ځیګر څه وي هغه زه خورم بس خلاص نور به باربیکیو سره زما نه لګېږي ډېر زیات خو دا خلک ځي هغه ته په دا اوړي کې 100% باربیکیو جوړوي حتما یې جوړوي دغه چوکۍ ایښي دي د دې لپاره چې خلک په هر ځای کې یو کیني دوه کیني اوس دغه دواړه راغلي دي هغه مثلا هغه دی دوست دختر ورته وایي او بل دوست پسر دی څه غوټه وه قسم دې څه بلا وه سمه بمه بېلري وه جالب دی ها دغه ډېر ښایسته ځای دی والا ګورئ دغه کسې ډېر ښایسته ځای دی ودرېږئ زه کمره دلته سیټ کړم ګورئ څومره ښایسته ځای دی تاسو زه در وښیم زه هغلته کښېنم صحیح دی تاسې وګورئ وموندو څومره ښایسته ځای و او هغه ځای ګورې هغه هلته چې هغه ناست دی مثلا هغه نجونې ناستې دي یو الګ یو جنۍ چې ناسته دی که نه ګورئ څومره ګوښې ناست دي یوازې ناست دی په خدای صبر وکړئ زه تاسو لږ زوم کوم دلته مې یو کپل ناست دی هاخوا ته مې یو کپل ناست دی کپل یعنې دې ته وایي چې هغه دی چې دوی سره جوړ دي دوه نفره داسې وګورئ نمسته هغه د ماشومانو ځای دی هاخوا ته هم د ماشومانو ځای دی او نوره ګرځي دغسې خلک اوی هغه بابا هغه مسلمانه ښځه دی هغه ګوره ټیکری لري نه پوهېږم چې د کوم هېواد دی خو په هر صورت موږ یې څه کوو چې هر سړی انسان دی بالاخره نو دغه د آشاوا پارک دی او آشاوا د بیچ غاړه دی چې خلک راځي دلته باربیکیو هم کوي او ساعت هم تېروي که چېرې تاسو ته معلومات نه کېږي ولیکئ چې آشاوا بیچ په ګوګل کې ولیکئ مکمل تاسو اړوي لوکیشن هم درته اړوي همدلته ځان ورسوئ نوره نو ښه وخت ولرئ ښه شېبې ولرئ زه به بله ویډیو جوړ کړم ټیک ټاک لپاره یا نورو اپلیکیشنونو لپاره بیا به خبرې کوو قربان مو شم